बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ګرانو لیدونکو، نن زمونږه ریسیپي ده چې دې ریسیپي کې استعمالیږي غرني توت، ځمکني توت او کیله او قیماق او بوره. نو راځئ چې په جوړولو پیل وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نه مخکې موږ یو ګل جوړوو د سټروبري نه. دوستانو، سټروبري او بنانا یا کیله او بلوبري دنه موږ یو سویټ ډش جوړو چې کریم، ډبل کریم او کریم تاپې پکې استعمالیږي. نو راځئ چې په جوړولو پیل وکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. اول بدن یو ګل جوړ کړو. دا ګل د ډیکوریشن لپاره جوړو. یو څو دانې ګلان جوړو د سټروبري نه چې بیا کله ډیکوریشن یا ښکلا ورکوو نو سویټ ډش ته، نو بیا دا یې په سر کې د ډیکوریشن یا د ښکلا لپاره د سټایل لپاره. دغسې به درې واړه په دغه اندازه باندې واړه کوي. درې دانې کیلې او سټروبري تقریبا یو غټ سټروبري وي نو یو 10 دانې غټ سټروبري، او اوس به پکې استعمالو کریم. نو باید چې د هر شي نه زیات پکې سټروبري یا ځمکني توت. بوره 2.5 قاشرې د خوراک، دا ډبل کریم دی، نورو دکانونو کې پیدا کېږي، الډي کې هم شته. دا به پکې دغسې او سټروبري 12 یا 15 یا 10 دانې مقصد پروا نه کوي، زیات و کم څومره ډېرې ښه خبره. دا 2 دانې کریم موږ پکې استعمال کوم چې دا تقریبا د 280 ملي لیټر دا کریم 2 دانې پکې استعمال کړل. تاسو کولی شئ چې یو هم استعمال کړئ. او دا به اوس مکس کړو، لکه څنګه تاسو ګورئ دا به دغسې مکس کړئ. که تاسو چېرته زیات خواږه زیات خوښېږي، تاسو کولی شئ چې بوره پکې زیاته کړئ، او چې څومره تاسو کولی شئ زیات و کم خواږه هغه ستاسو په لاس کې وي. اکثره د ماشومان سټروبري کیله نه خوري، نو تاسو کولی شئ چې په دې رقم یې ورته ورکړئ، نو بیا به یې ټول خوري. او دا ویډیو چې وګورئ نو حتما یې جوړ کړئ، کور کې به یې ټول ښه په مزې باندې خوري. دا به ښه ګډ کړئ چې بوره یې ټولو ځایونو ته ورسیږي. او اوس موږ دا ډش آوټ کوو. تاسو کولی شئ د کې شات هم استعمال کړئ، او
تاسو کولای شئ چې روح افزا شربت هم پکې استعمال کړئ. دغسې به بل لوښي کې بیا وباسئ، یو کې به یې ګډ کړئ، بل کې به یې واچوئ. دې کې نو لیول هم چې برابر که نو بیا به کم ګلان چې موږ د سټرابري نه جوړ کړي وو نو اوس دلته پکارېږي ډیکوریشن دپاره یا د ښکلا دپاره. زمونږ نننۍ ریسیپي پای ته ورسېدله. بیا به ګورو انشاءالله د یو نوې ریسیپي سره. د الله په امان، ښه وخت ولرئ.